बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو زه یم تاسو ورور ذیشان خان د پبلک هیډ ټي وي سره وسلې بیا تاسو سره مخاطب قدرمنو نن دا تاسو چې دا احتجاج وکړو دا ریلی وا اپوز ویلي نو دا څه چلو دا څه واقع وا موږ سره صدر صاحبزاده موجود دي تنظیمي تاجران دنه به تاسو کو چې دا څه واقع شوی و دا مسله څه و په څه وجه تاسو چې کوم نن روډ پر ودی احتجاج هم کړی صدر صاحبزاده صاحب رومبه تاسو ډیر شکریا دا کوم موږ ټیم راکو دا څه واقع شوی تاسو په څه وجه نن دا احتجاج وکړو دا دکانونه بند کړی دي دا څه مسله و دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خصوص شکریا درکو دا بیګا چې کوم دینو تاجران ټول دوه په کور خامخه د ورځ ستړي شي سړی ماخام کور ته لاړ شي او ماستن روټي خوري او بسکټ قسم لسار بیا کاروبار لرازي نه نیمه بجې وي سخلک بودو سبا په کټونه کې پیخ ناستو او خواره او سړی کټ تختلی دا ټیم کې لازمان خبره دکاندار سړی دا ټیم کې کټ تختلی دي د شپې راغلي دي انتظامیه او په بند دکانونو شټر راغورځولې دي هغه شټر چې دي کیمرا غورځولې لازمان د شټر نه دن شیشې پریمي نور سامان مامانی هغه سامان هم ډیمیج شي خراب شي او بغیر د نوټسه چې تاجر له نوټس نه دی ورکړي چې دې درې ورځې دوه ورځې مخکې نوټس ورکړي موږ تاجرانو په خپل تواړي لري کړو لکه د دې نه مخکې چې کوم دینو کم ډي سي واغه موږ له چې کوم دینو 4 فوټ د تواړي اجازه را کړو د تدا تواړه چې کوم دینو نامنظور و چې راز 4 فوټ یو فوټ میجات نور کوم نه دا پکې چې لاولې موږ ته ویلی و نوټس را کړو نو موږ به تواړي په خپل باندې بیا لري کړو نو د تواړي نقصان بم نه کې دا خودي یو داسې وکړل چې لکه موږ باندې دا سرال لکه موږ به دا وایو چې را د شپې خلک پولیس و چې کم دنه په چته دهشتګر باندې سمګلر باندې چاپوي او مخرومه چاپوي نو دې د شپې دا بل خبره پکې دا وشوله چې هغه ټول خبر بیا یو طرف ته چې بیا پکې د انتظامیه مشرانو چې کم دنو د باجوړو قوم ته کنزل وکړه هغه باندې چې کم دنو دکانداران ډېر خپه دي دا کنزل په څه وجه شو د دې څه وجه بس خامخه لکه هغه شټر را غورځاو او د ورته مینت زاری کړي چې مرا غورځوا کنه نو بس هغه ورته تاسو ته کړي چې تقابلې هغه ته ورته چې قابلې نه باجوړې منو بس باجوړي پسې کنزل کړي دي کنه لکه تاسو خبر دا چې لکه رومبه خو کنزل نو پکار لکه کنزل زکه چې دا قوم چې کوم نه دا د حکومت چې کوم نه سرمایه ده زکه دا تاجر چې کوم نه کنه د ملک سرمایه ده کنه چې دا تاجر کله خراب شي کنه د ملک هم خرابيږي د تاجر نقصان کوي لکه تاسو پدې خفغان کوي پدې تاسو مکمل خفغان دي پدای خبره ما زمونږ د تاجرانو احتجاج دي چې موږ سره کم شوی دي زمونږ بیزتی شوی دا نقصان هم شوی دی نقصان علاوه زمونږ چې کم دینو هغه بیزتی باندې موږ خپایو چې بیزتی کم از کم نو پکار ان شاء الله لاک ډاون شټر ډاون به ترغه پوری ترسو پورې زمونږ تسلی نشوي چې کله زمونږ تسلی وشو لمونږ ټول مشران مطمئن شو او چې چا کنزل کړي دی هغه خپل دغه منله ملامتي او منله نو بیا موږ دکاندارانو ته وایي چې دکانونه کولاو کو نه دغه شانتي ونه شو نو نن موږ پرمن احتجاج کړی دی نو د پسې مخکې بیا زمونږ مرګري رای عمل به جوړي مشران داړي आवाज زنه ما سره نور مشران هم دي موږ ټول مشترک یو فیصله راغونډو او چې فیصله راغونډه کړله نو لاول عزت تاسو مقصد دا دی کنه چې دا کم دی کنزل کړي دا کړي لکه دا دی نو پکار دی به پکار دراغلو موږ سره په صحیح طریقه باندې خبرې کړې وي موږ همیشه چې کم دي سپورټ کړي دي او تاسو چې لکه کوم بیزتی شته چې تاسو په دې باندې خفقان نه په دې مزمت دي چې د دې لداسي نو پکار نو تاسو مخ کې سوای د حکومت نه مطالبه لري چې یاره اغي به دا اومني کو بنه مني وردا دی په لازل نشو د دې مخ کې زمونږ د تاجرانو سره ډېر ظلم زیاتې شوی تاجر بیزتی شوی د ډېر زینو کې پاغي کې ز جیل دم تلې ما داغه تپوس ما کړې وی ولې تپوس کړې دي نو موږ دغه وایو لکه دا یو ځل نشو دا نن چې موږ راوتی یو نو موږ د زړو خبروم تپوس کو او موږ د راتلون کې وخم چې موږ عزتدار خلک یو موږ تاجران یو موږ په رول ریګولیشن باندې پویګو موږ تجاوزات نه کو موږ د حکومت ایریا نه نیسو موږ الټا داغي سره په انتظامیه سره شانه بشانه په ډیرو مسلو کې ولاړیو نو چونکې موږ بعض ټیم کې موږ هم دا انتظامیه د فورس په ځای استعمالي موږ ته داسې کارونه داسې مسلې راوړاندې کی چې هغه پولیس او هغه نور دی فورس نشي کولای او موږ تاجران یو کو پروګرام کنه خو ما ورېدلې خوش مزاج دي ډېر اخلاق ساتي نو دا ولې د کار دو کو چې تاسو بس خامخا ګوره زمونږ مشران دي موږ مشرانو بس کنزل لدی بدینو هغه کړی دي نو کړی دي موږ به خامخا دغه سوایو ځکه چې یو افسر لدیزه پر راضی کنه نو هغه کې به قابلیتي خو پرون بیګا چې کم دین هغه د جذباتو نه کار واغستو نو دغه کم از کم بداسي دغه کې افسر سره لمنګ او کو جذبات نو زمونږ آزاد امیدوار وای ته خو یو پوس باندې او ته چې کم دی ذمہوار سره او ته کنزل کې نو هغه موږ خپکیږو ټیک شو تاسو خو خبر وکړه کنه موږ سره مولانا صاحب ولر تاسو د دې مغه بعد هغه کتلی جلوس کتلی چې مولانا صاحب هم به خبرې کړې دي دینه یو مختصر تاسو کو مختصر غو نه کرانا په دې واقع دی چې دا څه وجه بسم الله الرحمن الرحیم
دا داسې مسله ده چې دی تواړې غورځي. مونږه دا پاکستان اسلامي جمهوري فلاحي مملکت په دې کې د عوام هم ډېرې کمزورې دي او چې کوم ګورنمنت سیکټر دی هغې کې هم ډېرې کمزورې دي. که مونږ یو خوا وګورو چې بی روډ ازادول پکار دي، نو په دې روډ کې د محکمه وابډا چې دی نو ستنې هم لګېدلې دي او ډېرې غټې غټې تقریبا ډېر حده پورې دا روډ هغې نیولې دی. ستاسو مین مقصد دا دی چې په دې روډ کې خو ستنم شته، په دې روډ کې خو هر یو څیز شته، نه لرې کېږي او راځي د یو غریب سړي د مزدورکاره سړي د 1500 دیاړي کوي د هغه تواړه غورځېږي. ولې دا تواړه نو د روډ ته نقصان ورکوي، د عوام ته تکلیف جوړ کړی دی. تاسو دا وایي که نه چې لکه دا وایو چې څنګه دی د دغه ستنې سره ګزاره کوي، برداشت کوي چې دا زمونږه مجبوری ده د ملک کې زمونږه کمی دی یا کمزوري ده زمونږه او دا مونږه فلحال انډرګراوند نشو بوتلی. لہذا دا ستنې دا په دې روډ کې وي دقسې زمونږه هم بعضې څیزونه او بیا دا تواړې زمونږه مخکې په دې کې مارشل لا هم تېره شوې ده، په دې کې ډېر ډي سي ګان هم تېر شوي دي او دا ټولو هغې چې کړي دي هغې سره زمونږ خبرې شوي دي. هغې مونږ ته په فټونو په اندازه خبره کړې ده چې یاره 4 فټه 15 فټه تاسو ته اجازت دی، ځکه چې دلته دا نوې اډه ده په دې کې د پس نه یو زنانه حیاداره کوزه شي باراني هغې سره د هغې سره دغه نی او یو تواړې لاندې ودرېږي. نو زما په خیال باندې دا چې دی نو ضرورت دی زمونږ د دې قوم د کمزورو د غریبۍ دا یو ضرورت دی. نو د هغه وجې نه که بعضې تواړې وي په هغې کې چې کوم حدودونه کراس وي سوا وي د هغې لارې شته دی. مونږ د روډ د پاسه چا دوکان نه دی جوړ کړی، نه څوک قانون لاس کې اخیستی شي، نه رټ چیلنج کولی شي. دا هېڅ خبره نه ده چې تاجر به راځي رټ به نه شي چیلنج کولی، نه چیلنج کوي. دا زموږ ملک دی، دا زموږ ادارې دي، مونږ به دې سره تګ کوو. دې نه به مونږ دا درخواست کوو چې زمونږ د عزت زمونږ د روزګار کرونا کې مونږ څونه متاثره شوي یو، پریشانه یو. مونږ دوکاندار چې دی بل تاسو وګورئ یونټ هغه په څونه ورکوي ګران اخلي، که د ګیس یونټ دی هغه ګران اخلي. صاحب خبرې وکړې هغې وایي چې یاره لکه دا تواړه چې جوړه کړې دا به د یو زنانه یو خوراکۍ دپاره جوړه کړي، چا به د بس نه راکوشي کور ته به ځي، باران به یا به پکې لاندې ودرېږي، هغې ته به سهولت وي، هغې سره به ماشوم وي، هغې سره به څه وي. نو لکه دې دا خبره وکړله چې دا ملګری موږ سره دلته ولاړ دی چې څنګه تاسو وکړه احتجاج وشو او صدر صاحب زاده چې کوم دی هغه هم پکې خبرې وکړلې، نورو ملګرو هم خبرې وکړې چې یاره بېګا هغوی چې کوم دی موږ له نوټس نه و راکړی او راغلي دي زموږ دا تواړې هم رانه کړې دي. ولې دا تواړه د په روډ کې نه وه جوړه کړې، دا تواړه د دې روډ د بندېدو دپاره د نه و جوړه کړې، دا د خپل سوري دپاره د خپل د نور نه د بچ کېدو دپاره. ولې دا غریب بچی دی، دی به ځان له 1500 روپۍ مزدوري کوي، په دې تواړه به د پیسې لګولي. زما قوم اسیم غرق دی، زما قوم د ګرانۍ سره مخامخ دی، زما په قوم باندې کرونا راله، زما قوم خو تباه شو. نوټس ورکه ووایه ورته که تا ته دې تکلیف وي، د عوام ته دې تکلیف وي، د روډ ته دې تکلیف وي، ورکه نوټس کټ به کي. ملګري دا بېګا څه واقع شوي دي خبره کوي که نه چې یاره بېګا راغلي دي کنسل هم شوي، یا دا کنسل شوي که نه دا هسې افوا ده. څه ټایم کې چې زموږ تواړه والا هغه ټایم په خپل سامان وي، لکه ډېر وختي ملګرو لا د لاس اوچت کو چوک کې چې او کنسل شوي مونږ اورېدلي که نه او ډي صاحب چې ما نه دي کړي او بل هغو ځان نه خبره خو زمونږ دا ګاونډي چې کم دی دا اوس دیوال په دیوال دی دمه لکه ظلم شي زیاتی والی هم دی ډېر زیات بیا غریب ولې د پوډر خرڅول که د مړی کړو څه چل کړو د خپل سامان سیټه کوي، سامان به سیټه کوي را بس په دې خبره باندې په دې خبرې والي. نو ولې چې یو سړی روزګار کوي بازار کې که نه نو هغه به وال خوري. نو دا حکومت دی خانې شی تاسو حکومت نه څه مطالبه کوئ چې یاره څه وشي؟ پر مونږ حکومت ته مونږ څه ووایو دا وینه غوړه نقصان نه شي غونډه دنیا شوې ده غونډه اډه او مونږ چې کم دی 15 روپۍ دوکان کې لګیا یو او کرایه هم ورکوو، حکومت نه هم ورکوو، ټیکسونه هم ورکوو، هر څه ورکوو تقریبا. لیبر کوډ هغه جاهې ماهې راځي چوټې هغه راځي، ډېر ښه اخلاق دي د دې خلکو څخه رویه ساتي. نو ولې دا واقع وشو؟ کوم یو په پیل چې کوم ډېر راغلی دغه نقصان یې کړی دا وګورئ چې څه شته نه دا خو به سړی زم دی ښه سړی ما نو کم دغه وجه به هغې ته معلوموي. خو زه چې ما دا یو څو الفاظ استعمال کړل دا څو د خفګان نامې د اړه د درد نه وکړه که نه، ځکه چې زما غریب بچی چې کوم دی دا ډېر وران دی، بس د ژوند تباه دی ځکه چې روزګار نشته، کرونا راله، چینی ګرانه، غوړي ګران. ولې ملک غر شوی دی، ملک ډاکوانو والے دی، ډاکوانو چا والے ده نه دی والے، ما نه دی والے، ده نه دی والے، چې چا والے دی د هغه نه اصول که که نه
اخو بار ناسته زما غریب بچی له زور ورکی زما کوم له زور ورکی نن چې د الفاظ ویم دړه د در نه ویم د غریب په بچی خپکیږم زکه د الفاظ ویم زما د حکومت نه د الله چارواکو نه دا مطالبه ده چې لږه مهرباني وکړي د دې غریب سره ودرېږئ د دې مرسته وکړئ په ایمان چې دا داسې قوم دی که نه او داسې بچی دی چې د دې مرسته تاسو کوئ والله چې خپل سر هم نه قربان کړي دا پښتون دی دا غیرتي قوم دی خو رویو سره ښه وساتئ دا زموږ د نننۍ پروګرام زموږ د پروګرام مقصد ته رسېږي موږ له راکړه اجازت د لوی الله په امان